عزتمندو د غنی بابا یو مشهور نظم د سره شریکومه سرنامه یې د فلسفه او وایي چې واوره فلسفه د لیونتوب د لیونینا دا آیت خو نه دی خو قرآن کې ما ویلی دی. غنی خان انسانانو ته مخاطب کیږي او وایي چې ای انسانانو کو چې تاسو د لیونتوب فلسفه زمان اوریدل غواړئ نو راشئ زه ته د لیونتوب فلسفه خیمه او دا فلسفه څه ده دا زما د خپل ذهن پیداوار نه دی نه ما چرته د یو پیر یا د مولا په کتاب کې لیدلی دي بلکې دا ما د الله سبحانه و تعالی په قرآن کې دا فلسفه لوستې ده اگر چې دا فلسفه په یو آیت کې نه ده راغلې لکه څرنګه چې د الله تعالی تعارف پیژنګلو په یو آیت کې آیت کرسی کې الله راوستې ده نو دغه رنګې د لیونتوب دا فلسفه په یو آیت کې نه راغلې دا په مختلفو صورتونو کې او په مختلفو آیاتونو کې راغلي ده. اوس دا څه فلسفه ده چې په یو آیت کې نه ده خو غنی خان په قرآن کې ویلي ده نو وایي چې مرګ او زندگی و د غم او خوشحالي و د ژوند چې چرته نه وي مرګ چا هلته لیدلی دی. غنی خان وایي چې د لیونتوب فلسفه دا ده چې ګوره مرګ او ژوند خوشحالي او غم دا یو شی دی. منګه نن چې یو کنه منګه ژوند خوخو مرګ نه خوخو خوشحالي خوخو د ځان لپاره غم نه خوخو حالان کې دا څلور واړه د الله د طرف نه د انسان لپاره یو عطا ده یو عطیه ده د الله طرف نه. غنی خان وایي چې مې ریږي د غم نه تاسو د مرګ نه مې ریږي څنګه چې تاسو نه وای الله د ژوند درکو نو چې تاسو له الله ژوند درکو کم تکلیف تاسو مونږ دی بیا په دې دنیا کې الله ژوندۍ وساتلې تاسو کم تکلیف مونډلې دي نو دغه رنګي چې الله سبحانه و تعالی تاسو له مرګ درکړي دا مرګ بم به تکلیف درکړي هیڅ تکلیف بم نه او د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی نو هغه کې بم بیا تاسو مزي وي تاسو ولې ریږئ او څنګه چې خوشحالي ده نو دغه شان غم هم د معنی نه خالی نه دی او ژوند چې چرته نه وي مرګ چا حل تر دی. غنی خان وایي چې ګوره دا مرګ چې راځي د انسان لا نو دا د ژوند په برکت راځي کوچره زمړ کېږم نو ولې بمرما ځکه چې الله مال ژوند را کړی دی کوچره ز الله پیدا کړی نه وي نو مرګ به هم نه وس چې کله ژوند دی نو مرګ به هم په دې ژوند کې چې خواږه دي نو د دې نه زیات خواږه په مرګ کې دي. غنی خان وایي او دا فلسفه د لیونی د لیونتوب چې دا نو دا لیونی د څه راغستې د قرآن نه راغستې ده. زړه لکه د جام د خوشحالي غم شراب دی او تګه بروست چې تا هو غم ته نسکور کړی دی. غنی خان بیا د انسان ته خبره کوي چې ګوره الله تعالی چې کوم زړه در کړی دی دا د یو لوښي په مثال دی دا لوښی دی او جام دی کم جام کې چې شراب څښل شي شراب د مستۍ دپاره څښل شي داسې خو اوبه مې که نه خو جام کې شراب وي او شراب چې څوک څښي او ډېرې پیسې پې ورکوي قیمتونه پې ورکوي لوی لوی خلک یې څښي نو دې کې یو سرور دی خوشحالي ده د هغې دپاره دا خلق یې څښي او خلق یې لیونی کړی. نو غني خان وایي چې ګوره الله تعالی جام در کړی دی د دې شراب څه دي دا خوشحالي او غم دواړه شراب دي. کو چېرې ته ووایې چې نه خوشحالي به یو غم بني نو دا د دې شراب جوړ شوي د دوو توکو نه دي یو د خوشحالۍ نه بل د غم نه نو چې ته غم نه اخلې او خوشحالي اخلې دا شراب به ته ونه څکې د دې نه به ته مزې وانه اخلې او تګه بروست چې تا هو غم ته نسکور کړی دی نو ته تګه یې او تګه ولاړ شي د دنیا نه د الله معیت پتا ته نصیب نشي ځکه چې تا د غم د پاره نسکور کړی دی ته وایې چې غم نه اخلم صرف خوشحالیانې به راځي. نو غني خان موږ ته یو خبر کوي او هغه دا چې ای انسانانو غمونه او خوشحالي دا چې په انسان باندې راځي نو دا د الله تعالی رضا ده هغه په دې خوشحاله او دغه دا خوښه ده چیرې زه د انسان لا د خپل بنده له غم هم ورکما. اوس چې کله بنده غم نه اخلي او غم نه قبلوي نو د الله په خوښه باندې د راضي نشو. چې کله ته د الله په خوښه باندې راضي نشوې نو څه چل وشو ستا د الله په منځ کې تضاد پیدا شو مخالفت پیدا شو. مخالفت دا د دورۍ لکه د لرېوالي سبب جوړیږي. دو دوستان ولې یو بل سره نږدې کېږي د دې خیالات یې وي د دې خوښې او رضا یې وایي نو الله سره به کو چېرې مونږ غواړو چې زمونږ د یاري شي زمونږ د دوستي شي او مونږ د دغه معیت حاصل کو
نو د هغه پر رضا باندې به ځان راضي کو. هغه چې څه هم موږ لرا کوي بس خوشحالي ګو ورته، ځکه چې کو غم را کوي جون را کړي په دې کې حکمت ده. نو کو غم را کوي او مرګ را کوي نو پای کوم څه حکمت ده، پای کوم د الله طرف نه به زمونږ د پاره خیرونه ډیر، نو بس قبول به کو. او کو نه داسې دا انسان لاړو غرق شو دی، الله له نشي رسیدي. خون کې جدا ده د نشه و د دواړو کې خمار لګ د ساقي د سترګو تله ده. اوس شراب دی کنه زړه ستا زړه چې د مثال د جام دی، د دې شراب چې دی غم او خوشحالي ده. نو د دې دواړو چې دی خون جدا دی خو نشه یو ده. مقصد دا دی چې کو خوشحالي الله درکې لئن شکرتم لازیدنکم، تعالی الله تعالی خوشحالي درکړه، نعمتونه د بندره ورول، ته په الله مین شوي او شکر دی او قدر دی وکړو او د الله سره د مینه سیوا شو په دغه نعمتونو باندې، نو څه چلو شو ته الله ته نږدې شوې. دغه رنګ پتا باندې غم راغی او په دې غم باندې تا صبر وکړو، ته په رضا شوې چې یا الله ستا د طرف نه دی، انا لله و انا الیه راجعون. نو الله فرمایي چې اولئک صلوات علیهم من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. چې کله ته په غم باندې خوشاله شوې نو الله وایي چې بس هم په دې سړي باندې زما د طرف نه شاباشه دی او په د باندې زمين شوم هم دې نه غلار دی بس د مال راضي. نو د غم او د خوشحالي خوندونه جدا دي، یو شان نه دي، خو نشه یو ده. دواړه ته الله ته نږدې کوي، خو په خوشحالي باندې به شکر کې او په غم باندې به صبر کې. چې دغه دواړه نو بس الله لاړې دواړو کې خمار لګ د ساقي د سترګو تلې دی، په دې دواړو کې د ساقي د سترګو خمار دی. په دې غم کې الله تعالی خپل مینا ستا د پاره چولې ده، خپل مستی ستا د پاره چولې ده. په خوشحالو کې هم ستا د پاره الله تعالی د خپل طرف نه خوشحالي او رنگ او خمار اچولې دی. مرګ پټ دی راز د ژوندې په نه پويږي. دا آیت خو نه دی قرآن کې ما ویلې دی. او غنی خان وایي چې ګوره په دې مرګ کې د ژوندون راز پټ دی، خو ژوندې په دې نه پويږي. د مرګ نه پس یو ژوند دی، هغه ژوند به د الله سره وي، هغه به د مزو یا به همیشه د پاره وي. نو دغه ژوند به تعالی ملوي کی چې دا مرګ قبول کې، او دا مرګ به تعالی ملويږي چې کله ته ژوند قبول کړي. نو ژوند قبول کو مرګ نه قبل، چې مرګ نه قبل د مرګ نه پس په ژوند بس قبول کړي او ته بس بیا ملاوي شي. نو غنی خان وایي چې د مرګ نه مېریږي، په دې مرګ کې د ژوندون راز دی، د تا ژوندې پاتې کول غواړي، خو ژوندې په نه پويږي، د دنیا خلق په دې نه پويږي. او دا آیات خو نه دی، خو قرآن کې ما ویل دی. غنی خان وایي چې دا یو آیت کې دا خبر نه راغلی، خو په قرآن کې دا فلسفه موجود ده او شته پکې څوک په پويږي، د الله مینان په پويږي، هر سړی په نه پويږي. نمازت مندو دا د غنی بابا کلامو کو چې تاسو خوښ شوي نور ته ورسوي. الله مو خوشاله.